الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر په اخرنی درس کې مونږ په سورۃ المائده کې لګیاو او په سورۃ المائده کې مونږ 30 نمبر آیت ته رسیدلو او په دې اخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی دا خلکو سزا ذکر کړي و چې کم خلک په ځمکه کې فساد خوري او دغه شان هغه خلک چې کم غلاګانې کوي الله سبحانه وتعالی دغه سزا ذکر کړي او دا خبره هم ذکر کړي و چې څوک توبه بس الله سبحانه وتعالی دغه توبه قبلي او دا خبره موږ خپل ذکر کړي و. په دې روانه آیت کې 31 نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی د زیناکار حکم بیانې مخکې د غل مسله ذکر شو نو اوس د زیناکار او در روان آیتونه چې د دې د پوهې لپاره او په دې باندې ځان د پوه کولو لپاره د قصه واوري او د واقعینو دې سره به د آیتونه ستاسو په ذهن کې کینی. خیبر علاقه کې چې الته يهود سیدو د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو يهودي سړی د یو خځې سره زنا وکړه نو دا غوی په تورات کې دا چې دا رجم کیږي دواړه خدا کسان مشرانو مالدارو غټ خلکو نو دا غوی دا طریقو چې دې سړی به زورورو او غټ سړی به نو باغ باندې به حد نه قائم او غلبه سزا نه ورکوله. لکه نن سبا په بعضو خلکو کې دا مرشتي چې کم سړی مخوريزي او لګ دي سي زوروري نو د شریعت دغه لپاره نه یو غریب سړی لپاره نو بغوی کې د عادت په يهودو کې نو چې څنګه بوس په دې غټو خلکو باندې ومنګه حد قائمو نو دا مشوره وکړه چې دې مسلمانانو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاړ شي هغه باندې به فیصله وکړي نو کله هغه په دین کې رجم نو یو بس صحیح هغه خبره صحیح ده او که قیامت کې الله ته پوښتنه کوي موږ وایو چې الله استاد پیغمبر په ستړي واغوي چې رجم پینشتي نو دوی د خبرې د معلومولو لپاره څه کسان پر رسول په سراولېږي چې دې کسانو زنا کړی دا تاسو نو رسول سموي چې دوه رجم کی نو ته ویل شو دي کسان ته ولستا سو په کتاب کې دا نشته چې رجم کیږي چې تاسو فیصله دلته راوړه نه نوې زموږ په تورات کې نشته پای کې رجم مسله نشته خو لکه مکستانه ته پوس کو چې رجم په دوشتي او کنه رسول سمو رجم شتي خو په تورات کې دا خبره نشته. تورات راوغته شو ویراوړي تورات چې کله راوړو نو عبد الله ابن سوریه د یو يهودیو د چې کله د کتاب کولو کوم د رجم په آیت باندې ګوته خو دی تورات کې چې کوم ځای رجم خبرو به باندې ګوته خو دی ور دي کې نشته نو په دغه ټینګ عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې دا مشهور صحابي دی د مخ کې يهودي عالمو هغه ته په توجه دي کې د نسدي سني ناغه ته دروځنه کې د الله سوچت کې د زینا لا سوري خو چې لا سوچت کو الله سبحانه وتعالى ذلیل کو او به اقرار کو رسول الله صلی الله بیا غدوانه رجم کړي مو خدای ته الله سبحانه وتعالى د رسول سم د تسلی لپاره نازل کو چې پیغمبر ته خپکیږم کله کافران په خپل کفر کې نه نوځي نو ته به دې خبرې سره مخه پکېږي الله به ته وزنه پری نو به دې کې الله سبحانه وتعالى وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول اے رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ندی غم جن کئی تال راغ کسان چتا دی کئی پکارونو د کفر کی من الذين قالوا آمنا بأفواههم دا کسانو ناچوي ایمان راوړ دې منګه بخلو دا غوي سره ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه راوړ زړونو دا غوي منافقان دي ومن الذين هادوا
او دا کسانو نه چې يهوديان دي. یعنی ته د منافقانو په دې منافقت د يهوديانو په دې کفر په دې باندې مخه پکې الله سبحانه وتعالى د يهودو صفت بیانوي. سماعون للكذب وګ دې د بارا د دروغ. د يهوديان چې راځي په رسول پسې نو دې لپاره غوږ نه دی چې راغنه دیني زده کی. الله غوږ دې د لپاره د دروغ جوړولو پتا باندې مسله زده کی به چې بهر ته وزي د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس نه نو بیا د غي سره وسو خبري نوري کې او دروغ جوړ کوي د پیغمبر خو د مسلمانانو پیغمبر نن دا خبره وکړه. نن سبب دي چې خلک شتي چې د حق پرسو مجالسو کې کینی نو خبره یو شان ووري چې بهر وزي بیا نوري بسې جوړي کی وینن خو دا و نن دغه و د دې لپاره چې خلکو د زړونو متنفره کی. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك غوږ دې د نور خلکو د لپاره چې ندی راغلي استخواته. مطلب دا دی چې دوی د غوږ دې لپاره دي چې هغه خلکو ته به خبري ووري کوم چې استخواته ندی راغلي. نو دومره حسد ولې دوی چې د رسول سم خواته بندنت لخوا سکسان به راولېګل. یعنی دغه د مجلس ته راتګوم د دوی نه خوخ. کله چې انسان زړه دغه بند شي او په زړه ته الله مهر وینه د حق د مجالسونو به د غټه الرجی ولګي به نشي تل دغه خواته نه کیناستې چې د حق پر رسول سره. نو د سکسان به د جاسوسۍ لپاره را لګیلو چې تاسو ګورئ چې دوی په مجلسونو کې سوي لکېږي سخوي کې يحرفون الكلم من بعد مواضعه بدلی خبر د الله ورستو د زینو د غینا دبل عیب دی بدوی کی چې الله سبحانه وتعالى خبري بدلی لکه دا خبره کوله وی زمونږ په کتاب کې دا نشته چې دغه سړی او دغه خزبره جمع کیږي بلکې دوی په خر باندې سوره او مخبوله تورې صرف دغه سزا ده. نو دوی بدل کړه خبره ده چې د الله خبره بدل کړه. يقولون ويد إن أوتيتم هذا فخذوه کچرت درکړې شي تاسو ته د حکم نو اخلي وإن لم تؤتوه فاحذروا او قدر نکړې شي تاسو ته نو ځان ته بچ ساتي. یعنی که تاسو ته دوی چې رجم به نو به ځان لري ساتي او کوي چې رجم نشتی جو بیا خبره ومني. دا چې کوم ټیم کې هغه کسان راولېګل پر رسول سم پسې دا خبره ده. الله سبحانه وتعالى سنا آشنا خبره کوي ومن يريد الله فتنته او هغه څوک چې وی غواړي الله گمراه کول دا فلن تملك له من الله شيئا نو هیڅ اختیار نه لري ته داغه د پاره د الله د طرف نه د شي. الله یې زه گمراه کول غواړم او چې زه څوک گمراه کوم نه پیغمبره ستا په لاس کې به اختیار نشي چې ته نه غلاري تر واړې. د يهوديان گمراه دي او الله پر خو دي چې به گمراهي کې خنه نه وځي پسند باندې یری د په کار دي کې دا فائدہ ځکه چې کله کله الله سبحانه وتعالى انسان له دا عذاب ورکی چې دین نه لري ساتي. دا غټ عذاب دی. د دې عذاب نه دا غټ عذاب دی چې الله به زلزلہ راولي او طوفان راولي او بیماری به راولي او ذلیل کیو. غټ عذاب دا دی چې الله تعالی توفیق نه درکړي چې ته دغه دین ووري او دغه دین ته کېنی او دغه په دین باندې عمل وکړي. ډیر خلک دي ډیر زر پیر هغه ارادو کې چې دین یو کار کوي خو نه کیږي ته الله یې نه پوری دا کار د سزا یې دغه پر پزړه کې چې الله چې سره ظلم نه کوي ګوره او د بده زړه کې چې بس خلک دي چې لس کاله 15 کاله شوی دی لا مکی ته نه دی الله کور ته نه دی خو خوا کې به سره وجري چې الله سبحانه تعالی د خلکو په نصیب د عبادت نه لیکره او به کې سمرزي بس خلک الله سبحانه تعالی د غوړو عبادتونو ته الله آسان کړي د توفیق ته خالص د الله طرف نه
نو که تاسو الله بندگی کوئ نو بیا به شکر هم د الله ادا کوئ ځکه چې الله تعالی توفیق درکو او که الله نه غوښتلی که نه ته زر پیرې کوشش وکړه او ته دغه عبادت نشي کولی ځکه زړونه د الله په لاس کې الله سبحانه وتعالی دې ځکه خپل پیغمبر ته وایي چې زه څوک ګمراه کوم که نه ته یې غیر ته نشي راړولی پیغمبر په لاس کې د اختیار نشته نو زما او ستا په لاس کې به څه اختیار د بس خلک خفه شي وی پلاني ته مې دومره حق بیان کو دومره مې ورته وویل دومره مې ورته نه مني او بېدینه دی او غلط کارونه کوي او دا کوي او دغه کوي خفه کېږم الله به داسې لیکلي د هغه په نصیب به هدایت نه ته خپل ذمواري او چې کوم ستا کار دی هغه وکړه هغه ته نصیحت وکړه وی نه منله بس الله به د هغه نه تپوس کوي الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د هغه د بندګۍ کولو أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم دا کسان دي چې نه غواړي الله چې پاک زړونه د دوی لهم فی الدنیا خزي د دوی دپاره په دنیا کې شرمندګي ده ولهم فی الآخرة عذاب عظیم او په آخرت کې د دوی دپاره لوی عذاب دی نور عیبونه م الله بیانې د یهودو سماعون للکذب ډېر اورېدونکي د دروغو دي اکالون للسحت ډېر خوړونکي د حرامو دي یهودو به د حرام ډېر خوړو سودخورو نورم ډېر حرامي طریقې هیلې به جوړولې دا موږ سره په سورة البقره کې دا مسله تېره شوې ده چې په دوی کې یو څو مرض الله ذکر کړي یو مرض په دوی کې دا چې هیلې به ډېرې کولې الله سبحانه وتعالی په دوی باندې د مردارو د چربي او د خنزیر د چربي د هر څه په حرام کړو دوی به هغه ویلې کړي دا خو چربي نه ده اوس موږ باندې خو چربي حرامه په دې مسلمانانو کې نن سبا دي خلک شته ولیا بالله چې هغه هیلې جوړي کې لکه سود خوري طریقه بوله بدله کی نوم بوله بدله کی به حلال شو نشبه کوي هغه له نوم کیږي چې نه دې سره مونږ زړه خوشاليږي او غم په لري کوو دا خو نشنه دا د دې سنې د دې سنې یو هیله ولا جوړه کی بل څه حرام کار به کی چانه به حق وي بس هغه له خبره جوړه کی نه په خادم زمونږ نه حق واله د چل کړو دغه چل کړو خپل کار به جایز کی نو په يهودو کې دا مرزو چې حرام به ډیر خورو فإن جاءوك فاحكم بينهم نكراشي دويتاتا نفسلوك بمنز دويك أو أعرض عنهم يا مخوار وددينا يعني اختيار ديتاتا کته فیصله کې د يهودو په منځ کې مستخوا خده ک فیصله نه کوي مکو حکم فیصله کې نبی ابدا انصاف فیصله کې وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ أَوْ كَمَا خْوَارِتَ دَدُوِينَا فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا نُهِسْ نُقْصَانْ نِشِدَرْ كَوْلِتَاتَ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ أَوْ كَتَفَيْسَلَكَ بَمِنْز دَدُوِكَ نُفَيْسَلَكَ وَبِإِنْصَافٍ سَرَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المقسطين یقینا الله من کید انصاف کون کو سره زموږ د دین څومره انصاف والے الله وی که يهوديان درشم فیصله به انصاف سره کی بعض ظالمان مسلمانانو په منځ کې فیصله کوي نو ظلم وکړي ځکه چې دغه د قوم نه دی او ځکه چې د زورور دی او ځکه چې د سره مال دی الله وی چې کافر درشي کنه کافر او فیصله کوي نو فیصله به د عدل او د انصاف کوي وكيف يحكمونك وعندهم التوراة او څنګه فیصله کوي دوی پتا باندې او حال دا چې د دوی سره تورات شته فيها حكم الله چې باغی کې حکم د الله دی ثم يتولون من بعد ذلك بیاوری دوی ورستو داغینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا کسان مؤمنان یعنی تعجب در دی بدی حال بانی
اے پیغمبر ایمان پتا نه وروړي او فیصله تعالی وروړي دا تعجب دی منی نه دا پیغمبر فیصله وروړي الله نو دې سره خپل تورات مشتغلی کولو کې به کې خو احکام شتي کنه د دې مثال لکه نن سبا ډیر خلک زموږ مبارک وي دا بے مذهب دی او دا بد مذهب دی او دا بے ادب دی او دا امامانو بسی کنزلی کی او دا وابیان دی او دوی د انګریزانو نه پیسې اخلي او دوی د کویت نه پیسې اخلي او دوی د سعودي عرب تنخواګانې خوري او دوی د پرده مسلې بیانې خو چې طلاق مسلې راشي نه بیا به موږ پسې راځي د طلاق په مسلې کې وته موږ یاد یو جی ما درې طلاق په یو ځای ورکړي تاسو وایي دې د پته ده چې موږ دا مسله د قران او حدیث پرنا کې بیانو قران او حدیث پرنا کې خپل خواهشات نه چې درې طلاق په یو ځای د یو حسابي درې نه حسابي التداغه حضرت وتوي چې درې حسابي نو چې هغه خو لور شي وي چې ما درې طلاق ورکړي دي په یو ځای بس طلاق شو درې طلاق وشو اوس د خزه ته نشي واپس کول به کړه موږ به سي برای بس ما خزه طلاق کړي تاسو دی واره کې سوې نور چې د دې مجلس نه بهري کنزلی او بدر دی او چې سې په خله راځي هغه طلاق او مسله کې به دی راځي دلته راځي تعجب به وکړ اوس يهود ته وګوره د پیغمبر منینه فیصله د خواله وروړي ولی فیصله د خواله وروړي د لپاره کدا فیصله د دې شو کې چې لګا سانتیا به ګرا ولي نو موږ به باندې جوړ کو چې بای پیغمبر ویلو نو دغه شان د حدیثو په څیر طلاق مسله وی چې دوی به لګا سانتیا راوسته موږ به چې بای مولا ویلو نو هغه مولا جمعات کې راځو فتوی ورکولي مفتي واغه وی چې د درې طلاق یو حسابي د درې نه حسابي صرف طلاق مسله بلکې بعض مولیانو نه موریدلي مولیان هغه د خپل عوامو ته چې طلاق په دې مسله کې بدل حدیثو په څیر مولیانو د طریقه ځکه دي کې یو ناشنا واقعیت بیان کوم یو پیرو او دغه سره مریدو نو دی مرید د خپل پیر یو ورځ ډیر خپو دی پیر ته پوښتنه کوي ډیر خپه لکولي بس هغه زمونږه لورکۍ چې دنو اخاون ولا درې طلاق په یو ځای ورکړي ظالم اوس کور دغه تباشو به دی خپه ما پیر سے بوتینو بس په دې کې غوسه کې درې طلاق غدري واقع کیږي نه خو است دې چې کارو کې د دې طریقه دره چې د دې خسړې وګوره چې ستاسو په نظر کې خسړې او غلې بوزي هغه به حلال کې لګ وخت وسره تیر کی بس د دوه پتر وته چې ستاسو په نظر کې خسړې دغه مرید دغه سره بیعت کړي نو خدای په نظر کې خسړې دی کنه یاغه تی پیر سے بل څوک نه کوي او تاسو یې نه او زه صحیح ده چې تاسو وایي تاسو لپاره به وکړو بداغه د لور سره د زنا او زنا کړي ده اگر که خلک ولنوم د یو څور کې او بل څور کې به څو وخت بعد پیر سے براسو هغه لوري په سراله ډیره خپو جړلې هغه تی لور شي جړلې وی خاون را لدري طلاق په یو ځای کړی وسوکم بس دا مرید دي چې ولقې چې اوس نمبر زماره ته چې اوس بوته لازم بوته پیر سے بوجي ته کس خواله ورسې چې خسړې او خسړې وزره غیر نه شي من بل څوک دي چې خواله ولي ویاغه ته چې ته دې کارو کې پلانې علاقې ته چلړ شل ته د کوسره دي شلار دي کوسره الته د وابیانو جمعات ته غوینه ته پوسو کده مسلو کې موږ نه پویو نه د خپل لور د پاره وته وابیانو جمعات خو ا د مرید سے غریب لور چې ونه هغه ویس به کې نه کېږي د یو طریقه ده نو د ډیر غصې نه د مرید را پاسره د خپل پیری قتل کو بیا غدا خبره د قاضي په مخ کې کولې د قتل غ سبب بیانو چې زه غوسه کړم چې څنګه د لور د پاره مسله بدله شو زمانه بار زمانه لور د پاره چې مسله سبق نه کیدو نو داسې ماته اوسته فائدې ذکر کړي چې مخې ته میراله چې راز خلک به ته منینو خو په بعضو مسلو کې ستا خواله راځي د خوښ پرستی د سدي خوښ پرستی یره که دغه مولوی سم خواله لار شونه کې دي چې ډیره ته مسله اسانه کی نو څوک چې په دې رخصتونو پسې ګرځي او په اسانو مسلو پسې ګرځي نور دغه مولا سره لګي نه نو بعض علماوی چې په اخر کې دنه زنديق جوړي ځکه چې د دې سرکار نشي چې قران او حديث سوی
خدای دې سره کار دی چې څوک به ماته دا مسله اساني په دې پسې ګرځي. الله سبحانه وتعالی دې مسلمانانو په حال به رحم وکړي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی دا خبره به بیانوي چې دا درې کتابونه چې ما نازل کړي دي، قرآن، تورات او انجیل، دا مې هسې نه دي نازل کړي بلکې دا مې دې دپاره نازل کړي چې په دې باندې به خلک فیصلې کوي. د صرف تلاوتونو دپاره نه دي چې تا قرآن راغستی تلاوت وله کې او فیصلې پرې نه کوې. د رسول صلی په حدیثونو مین یم، خو چې کله د هغه په حدیثونو کې یو مسله راشي، فیصله راشي، نو بیا فیصله په هغه باندې نه کوي ځکه چې ستا پکې فایده نه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، یقینا منگا نازل کړي د تورات باغی کې هدایت او رڼا ده. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فیصله کوي باغی سراغ پیغمبران چې تابع د الله. للذین هادوا د پاره دا کسانو چې يهوديانو، یعنی پیغمبرانو به فیصله کوي په څه باندې؟ په څه فیصله کوي؟ په تورات باندې. والربانيون، او فیصله بکول الله وال خلقو، والاحبار وعلماء بما استحفظوا من كتاب الله، په سبب د دې چې حفاظت غوښتل شوی د غوینه د الله د کتاب. الله وال خلقو علماء بم فیصله کول په تورات باندې چې دا حکم هغه تر الله د طرف نه چې تاسو به زموږ د کتاب حفاظت کوئ، په دې باندې فیصله کوئ. وکانو علی شهداء، او هغوی په دې باندې ګواهان. فلا تخشوا الناس واخشون، او دوی ته ویلی شي چې مه یریږئ د خلکو نه او یریږئ زمانه. یعنی د الله په کتاب باندې د فیصلې نه کولو یو وجه دا د خلکو نه یره، چیرې د خلک به څه وایي. نن سبا ډېر داسې مولیان شته چې قرآن او حدیث نه بیانوي، نو د هغې وجه څه ده؟ د خلکو نه یره. خلک به ګوره څه وایي، ته د اوسه پورې دا مسلې ولې نه بیانولې، ته د اوسه پورې حق ولې نه راښکاره کوو چې نن ته دا مسله شتې او دا نشتې. نو دوی چې به د فیصلې نه کولې د الله په کتاب، یو وجه دا وه چې د خلکو نه به یریدو. الله وایي د خلکو نه به نه یریږئ، یریږئ به زمانه. دویم مرض چې د هغې دلاسه خلک د الله په کتاب فیصلې نه کوي، هغه د دنیا لالچ دی. پیسې، مخامخ سړی مال ډېر ورکوي، مخامخ سړی خان دی، ملک دی، پلانی دی، علانې دی، مالدار دی. الله دغه خبرم کوي، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، او ما خلی بایتونو زما باندې دنیا لگا. ومن لم يحكم بما انزل الله، او چا چې فیصله ونه کړه په کتاب چې نازل کړی دی الله، فاولئک هم الکافرون، نو دغه کسان هم دوی کافران دي. دې آیت سره لږ تفصیل، ځکه چې ډیر جاهلان خصوصا چې د چا منهج د خوارج وي، هغه ته دغه یو آیت یادي او په هر چا یې چسپان کوي، په هر چا یې چسپان کوي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، فاولئک هم الكافرون، فاولئک هم الكافرون. مرتد دی، مرتد بچي، کافر دی، کافر بچي. ولې وګورئ قرآن ته فیصلې نه وړي، او الله وایي چې دا خلک کافران دي. دا د جذباتو خبرې نه دي، په دې باندې ځان پوه کول غواړي. فیصلې د الله د شریعت نه علاوه بل څه ته وړه د دې اقسام دي. په هر یو باندې سړی نه کافر کیږي. لکه اوس یو سړی دی د دنیاوي لالچ د لاسه، د دنیاوي لالچ د لاسه فیصلې یو داسې جج له ویوړه او یو داسې قانون ته ویوړه چې هغه د الله قانون نه دی، او په زړه کې دا خبره شتي چې غوره قانون هغه د الله قانون دی، غوره قانون د شریعت ته قانون دی، او د کوم قانون له چې ما دا مسله ویوړه دا روان نه ده، خو بس دنیوي لالچ راغستی، نو دا سړی نه کافر کیږي.
اگر کډیر خطرناک حالاتو کې دی خو کافر کیږي نه. د کفر د مسلې ځان نه چې برچا منټا پر چې د کافر دی. او کدي شي صرف فیصله وړه یو محکمې ته یو ججله په دې باندې ته سړی کافر کې په ظاهر سره نه ګوره دنیا مسلمانان به د دایره اسلام نه بهر ته وباسي. ځکه چې دې مسلمانان شتي چې هغوی دنیوي لالچ راغستي خپل فائدې راغستي دي فیصلې د الله قانون نه علاوه نور قانون لوړي او بزړه کې دایي چې دا کار زما غلط دی فیصله وکړو چې ما د الله قانون ته واپس کړه خو بس لالچ راغسته نو دې کافر کیږي نه. په دې مسله پوه شوي کنه. خو چې سړی دی بل سړی په ټوپک کې خورو چې ته بل لازم د فیصله په پلاني باندې کې اوس د الله د قانون نه علاوه فیصله بل زیته وړه دې کافر کیږي نه کافر کیږي. ولې ځکه چې بده باندې زور زبردستی شوی د قرآن چې صرف ترجمه وکړي کنه او دا ایتونه بیا په خلکو باندې چسپان کینو ته به خپل موزي د اسلام نه په دین باندې بزن پوه کوي. قرآن به ووري په دې تفسیر به ووري حدیثونه به ووري د علماو سره به کینی دغه نه بعد انسان خبره کولای شي. صرف دی وایي ترجمه دې کړې چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون او بس بار چې چسپان کوا. کم خوارج چې د علي رضی الله عنه په خلاف راوتی نو علي رضی الله عنه بغو بس دغه ولې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او دا مد علي رضی الله عنه په سیرت کې تفصیلا ذکر کړی دغه ووري. ناغه ورته وی عبد الله ابن عباس ته وی لړ شو د دې سره مناظره وکړه اخر د کسان څه غواړي زمونږ. عبد الله ابن عباس ورغه رضی الله عنهما یو چوغه چول ډیره مزدار او پکاروم دي سیده چې عالم مناظرو لزی یا دعوت لزی یا بیان لزی چې خخ کلی لباس کې لړ شي هغه ته دیندار خلکو د صفت نه یعنی اولنه اعتراض راغه به چوغه باندې وکړو د خوارجو کار دی. لکه نن سبا چې کوم مولا دي مالدار درباري مولا کدی حق پرس وینو دی بدل وګینه مړ کړي دی مطلب دی. یعنی دا یو نه خدي بازو خلکو ذکر جوړه کړي دا حق پرس علم کم یو دی چې شلیدلی جامع غوستي صحابین تیزی د خلکو نه سوالونه کوي د خلکو نه چاندي غواړي کوري نه تجارت نه يرزار شم د نه حق پر علماء دي سي په هر زمانه کې وي ګډوډي او کچته یو عالم ولیدو نه موټر وسره دي غټ کوري دي خپل لباس چي غټه تنخواه دا ټول وي د حکومتونو مال له خوري دغه حق پرس دي ودي سي نه دغه خوارج ولنه اعتراض د عبد الله ابن عباس پر چوغه باندې وګورئ دومره قیمتي چوغه تا چوره هغه دې دا خبره پرې دی صحیح مسلې لرا شي څه چلې ساسو داوه سره ګور آیت وي داوه کې څه وي آیت وي آیت داوي ان الحكم الا لله. عبد الله بن عباس دې داوم سره وی داوه زمونږ داله چې حاکم الله دې فیصله به دغه په شریعت باندې کی. او علي بن ابي طالب چې رضی الله عنه او معاويه رضی الله عنه دوی د الله په شریعت باندې فیصله نه کوي. عجیب خلک دی ګوره نن سبا د باز ملګری وي یره خوارج وي چې تاسو الله دین نه مني نو زه ته په دې باندې سره حیرانېږي. علي بن ابي طالب ته ویلو وي تر الله شریعت نه مني معاويه رضی الله عنه تر الله شریعت نه مني دوی منو. عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته وي ته نه مني. مناظره وشوه مناظره دوی په منځ کې وشوه درې صدور نقاط او پوینټونه دوی سره په هر یو نقطه باندې عبد الله بن عباس داسې دلایل خو چې دوی هر څه دړي وړي کړو. خو چې کله دوی دا خبره وکړه چې ان الحكم الا لله علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی کلمه حق اريد بها باطل خبره حق ده خو دوی مقصد باطل له یعنی دوی مقصد ګډوډ دی. د دې ډیر کېږي چې خلک حق خبره استعمالي د خپل مفادو د پاره او دغه په سوري کې به د خپل ناروا کارونه کوي. نو بس خلکو د آیت یاد کړي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. نور غریب د هیڅ نه خبر چې تفسیر سره علما سوي حدیثونه کې سره غلي لکه عبد الله بن عباس رضی الله عنه د آیت په تفسیر کوي کفر دون کفر باز کفر دي چې هغه وړو کې کفر باغی سره انسان کافر کیږي نه. لکه اوس رسول الله حدیث کې سوي
وی د مسلمان سره جنگ کول او د مسلمان وجل کفر دا کفر دی او ټاپول چې کوم سره رپاسي بل سره مړ کې دي شو کافر شو نه دي چې د کفر نه مراد غو دویم قسم کفر دی چې ته کفر اصغر ویل کی نو دې مسلو د پر بچا ته رجوع کوي علماء ته رجوع کوي علماء به په کوي چې دې مسلې څه تفصیل د خپل ځان نه ټاپې نه لګوي چې بس الله ویلي موږ سره یو کس نه خبرې کولې نو ما ته وی چې دا جرګي چې کی زموږ په ملک اسی داوی د الله قانون علاوه نور قانونونو ته رجوع نه ده نو ما غته ضروره په دې مسله باندې ولزم پوک اولنی خبره ده جرګي ولا فیصله نه کوي صلح کوي جرګي چې کی زموږ په ملکونو کې سره پاره صلح د پاره په یو باندې لک سره ولي په بل باندې لک سره ولي زګ گزاره کوي زی دویمه خبره جرګي والا ټول مسلمانانی او غوی الحمدلله د منی چې غوره فیصله غد الله فیصله ده خو دې زموږ خاطر غلي دي موږ د دې لپاره جوړ جاړي کوشش کوو او اکثر چې جرګو ته سره ورشي مشران وته ویم وی ک شریعت کوي نو علماء په سلار شي هیڅ وته وی ک شریعت کوي علماء خلار شي موږ غره ساده خلک جوړ جاړي بدل وکړو دې ځین لګا واخله دې ځین لګا واخله او زی بس زی نو اسمه ده تاسو کافران کې یبو سره غوسه شو په دې وته کې هغه د ومن لم يحكم خبر ده نه آیت وتم پورنو یا د دوټی کې چې ومن لم يحكم بیا خبر ده مې الله بندله گزاره کوله ټول بوختانه کافران کې چې جرګیره خو عام زموږ په ملکونو کې رواج دی علاقو کې رواج هغه په دیني سي جرګوله چې وای موږ د الله د حکم نه پټیګو زو جرګي کوو د الله حکم نه دی خوخ کافر کیږي خو هغه سره چې څوک دا وای چې د غیر الله د قانون غوره قانون دی د الله د قانون نه ځکه ولزه فیصله وړم نو دا سره څه شو د کافر شو ولعیاذ بالله نو ورسېدی په دې مسله باندې حکم بغیر ما انزل الله دا مسله تفصیلی مسله ده د دې د هر شړی کار نه چې په دې کې فتوی ورکړي الله سبحانه وتعالى دې موږ ته په دین کې پوهه نصیب کړي وكتبنا عليهم او فرض کړي و موږ په دوی باندې فيها په دې تورات کې ان النفس بالنفس دا خبره چې بشک وجل کیږي به نفس په بدله د نفس کې والعين بالعين او سترګه په بدله د سترګه کې والانف بالانف او پوزه په بدله د پوزه کې والاذن بالاذن او غوږ په بدله د غوږ کې والسن بالسن او غاښ په بدله د غاښ کې والجروح قصاص او زخمونه بدلی والدی دي ذکر الله بالعبانی دی ودیان تورات کې خدا حکم چې نفس به وجل کېږي په مقابله د سکه نفس کې نو بنو نذیر خاندان چې کوم د يهود او بنو قریظه د دوی په منځ کې به جګړې راتلې ډېرې د بنو قریظه کمزوري او بنو نذیر زورور نو چې کله به بنو نذیر ولا راولګیدو بنو قریظه نه به څوک مړ کو نو بیا به په بدل کې هغه له جرمانه ورکوله ولې ځکه چې بنو نذیر ولا سدي زور ور دي خو کو چرته بنو قریظه ولا برابر لګید او بنو نذیر نه به څوک مړ کو نو به لازم هغه سره مړ کاو ولې ځکه چې د مخامخ زور ور دي او د خلک کمزوري دي الله وی چې دې ته وګوره چې تورات کې خو ما دالي کړو چې یو نفس وجل کېږي د نفس په بدله کې تاسو هغه حکم بدل کو فمن تصدق به فهو كفارة له نو چې معفو کړه په دې قصاص سره نو دا به کفاره د ګناهونو د دې یو مطلب دا چې څوک معفو کینو الله به دغه ګناهونه معاف کړي بل مطلب دا دی د چا چې حق دی د معفو کی نو چا چې زیاته کړي دی هغه به قصاص او د نور حقوق څه شي ابدي ساقط شي هغه به ته معاف کړي شي یو مطلب دا هم دی
ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله ونکړه باغ حکم چې الله نازل کړی دی فاولئک هم الظالمون نو دغه کسان هم دوی ظالمان دي وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم او راولیگو منگا ورسلو دا دی پیغمبرانو عیسی علیہ السلام زوید مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة چی تصدیق کون که دی داغی چی مخی دا دن دی دا توراتنا وآتیناه الانجیل او ورکڑو منگا غت انجیل فیه هدى ونور باغی کی ہدایت ورنا ومصدقا لما بین یدیه من التوراة او تصدیق کون کے وداغا چی مخ کے وددنا دا توراتنا وهدى وموعظة للمتقین او ہدایت و نسیت دبارا دا تقوى دارو وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه او في سليدو كي انجيل ولا باغس جنازل كريدي الله باغيكي ومن لم يحكم بما أنزل الله او چاچی فیصله ونکړه باغ حکم جنازل كريدي الله فاولئك هم الفاسقون نو دغه کسان هم دوی نافرمان دي یعنی مطلب دا چې انجیل ولو تم د حکم شو بخپل زمانه کې چې تاسو به فیصله به سبانی کوي فیصله به د انجیل باندې کوي وزدين بدل الله سبحانه وتعالى القرآن تذكرك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق او نازل كده منغتات كتاب ده حق دفارا مصدقا لما بين يديه من الكتاب چه تصديق كون كده ده كتابنو چه مخي ده ندي ومهيمنا عليه او امانت گرده باغ کتابونو مهیمنن امانتګر دی نگهبان دی د آسماني کتابونو څنګه یعنی په دې آسماني کتابونو کې چې څه تحریفات شوي دي په قران کې الله ذکر کړي چې دوی به دا خبري بدلې کړي دغه شان قران دا خبر موږ ته خي چې بری پوخانو شریعتونو کې کومه مسله باندې عمل کولای شي به کوم نشي کولای دغه شان د پوخانو کتابونو کې چې کوم اصول ذکر شوی دي توحید عقیده د نبوت چې کوم مسائل دي د قیامت خبري د قران دغه خبرو تصدیق کړي دي او دا قران په کتابونو باندې اوچت مقام لري هغه ټول کتابونه دی کتاب منسوخ کړي دي نو اوس د قران نه علاوه یو سړی چې په تورات باندې عمل کوم نشي کولای یو سړی چې په انجیل باندې عمل کوم نه دی قران د زاړه کتابونو چې څومره دي هغه ټولي څه کړی دي هغه منسوخ کړي او دا شرف دی د قران غوره کتاب په دې آسماني کتابونو کې دا قران دی او تاسو نور د الله نه څه غواړئ چې الله په دې امتونو کې تاسو په غوره امت کې پیدا کړی به کوم کتاب چې تاسو درکړی غوره کتاب دی کم پیغمبري چې درکړی دی هغه په دې پیغمبرانو کې غوره پیغمبر دی نور د الله نه څه غواړئ څومره اوچت نعمت دی الله فاحكم بينهم بما أنزل الله نو فیصله کو په منځ دوی کې باغ چې نازل کړی دی الله ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکوا د دوی د خواهشاتو عما جاءك من الحق چوریدون کې دا غینه چې راغله ته د حقنا یعنی دغه حق نه مناوړي فیصله چې کینو باغ سبه کې کم چې الله نازل کړی دي لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا د هر چا د لپاره مقرر کړی دی منګ تاسو نه شریعت او لوی لاره د هر چا د لپاره
تیر شي امتونو بارکم خبر ورکړي چې الله د غوی د رهنمانی د پارم هدایت د پاره پیغمبران او رسولان او کتابونه غوته لګلو او د غوی د حالاتو مطابق مختلف شریعتونه ټولو ته ورکړي شوی دي خو بنیاد کوم چې عقیده و هغه د ټولو یو ده ځکه حدیث کې راځي په صحیح بخاری کې د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې موږ پیغمبران علاتیرونه یو علاتیرونه کوم یو ته وایي په پلار کې شریک یو پلار یو د میاندې جدا دي نو دین بنیاد چې کوم دی یو دی چې هغه توحید دی هغه ټول یو دی بیا مختلف شریعتونه ورکړي شوی دي چې هغه تابعداري په هر امت باندې په خپل دور کې لازمه و او وسیدنه د قران تابعداري او د دې شریعت په دې شریعت باندې عمل کول لازم دي احکامو کې اختلاف راتلی شي د نور امتونو سره خو عقیده کوم چې بنیاد د هغه سره هغه یو دی کوم توحید چې موږ ته بیان شوی دی هم دغه توحید د نوح علی السلام قوم ته بیان شوی بنیادی مسائل ټول یو دي قیامت چې کوم مسلې ذکر شوی دغه هم دی پیغمبر موږ ته ذکر کړي دغه شان عیسی علی السلام ذکر کړي دغه شان موسی علی السلام ذکر کړي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة او که وخت الله نو خامخا ګرځولي به تاسو یو ډله کله وخت نه د ټول خلک په یو دین باندې راجمع کولای شي ټول انسانان د دوی نه به یو امت جوړ کړي خو په هر زمانه کې مختلف پیغمبران لګري دي مختلف کتابونه نازل کړي د امتحان لپاره ولكن ليبلوكم فيما آتاكم مگر د دې لپاره چې امتحانو کې پتا سو باغ سکه چې درکړي دي تاسو ته فاستبقوا الخيرات بس مخکوالیو کې دیو بلنا نیکانو تا الى الله مرجعكم جميعا خاص الله توابس کې دل دي ستاسو ټولو فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نو خبر بدر کی تاسو ته باغسه چې تاسو باغی کې اختلاف کوو وانحكم بينهم بما انزل الله او دا حکم دیتا تا چې فیصله کوو په مېز د دوی کې باغ کتاب چې نازل کړی دی الله ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکوا د دوی د خواهشاتو واحذروا موزان ساتد دوینا ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك اسنا چوالي تا د باز هغه سنه چې نازل کړی دی الله تا فإن تولوا نكووري دل دوی فعلم نبوشا انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم چې بشکا غواړي الله چې عذاب ورسي دوی ته په سبب د باز ګناهونو د دوی وان كثيرا من الناس لفاسقون او یقینا ډیر د خلقونه خامخانه فرمان دي دې کې د فائدہ دا بس خلک دا وي ته د قران حدیث مسله بیان کی وي ډیر خلک به عمل نه کوي هلکه پاکستان کې خصوص دي سي نه وي افغانستان کې ډیر خلک دا خبره نه من انډیا کې نه کوي بنگلاديش کې نه کوي مصر کې نه کوي پلانیزي کې نه کوي نو دا څه خبره نه ده چې ته حق په دې معلومه چې ډیر خلک په عمل کې کلک په عمل کې بلکې حق به ته په دې معلومه چې دلیل د چا سره دی دې کې الله سوی وان كثير من الناس لفاسقون فخلق کې ډیر خلک چې دا نافرمان دي فاسقان دي نو څوک موږ په فسق په روان شو چې ډیر خلک فاسقان دي نن سبا ډیر خلک چې نشي تماشې کوي نو سبا چې نشي تماشې حلال دي ډیر خلک غلاګانی کوي دوکي ور کوي سوجدا کار حلال دي